اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، د دې نه مخکې تاسو زموږ د متلونو پروګرام کتلی او د هغې نه مخکې د محاورو موږ دا کوشش کړی و چې تاسو په محاوره او متل کې فرق وکړئ. امید لرم چې تاسو په اوس پوه شوي وي، ځکه چې د محاورې مصدر چې دی نه هغه لام دی، لکه په لام به ختمېږي او دې کې دا شرط نه وي او بل هغه خبره یو کېږي معنی بله وي او دا باندې بنده پوهېږي چې دا د څه باره کې ده. نو شروع کوو، ډېر وخت هم نه لمه. زموږ د کره پښتو چینل که څوک نوي کسان وي سبسکرایب کړئ، ځکه چې دې کې به موږ داسې نوي پروګرامونه راوړو چې تاسو ته د هغې نوټیفیکیشن بیا میلاویږي. ښه، اوس راځو خپل پروګرام له. دا متل دی اصل ته اشارت کم اصل ته کوتک. لکه مطلب دا دی چې کوم یو سړی باادبه دی یا تعلیم یافته دی نو هغه په اشاره هم پوهېږي، او جټ سړی یا ناپوهه سړی چې دی نو هغه په والو ټاکلو هم نه پوهېږي. دا د هغې دپاره دی چې اصل ته اشاره ته هغه په اشاره هم پوهېږي، او کم اصل ته کوتک لکه په والو هم نه سمیږي. ښه، بل متل دی خر پلار کړه مطلب پې بار کړه. مطلب دی په چا دې کاري نو هغه ته ځان خوږ کړه، هغه سره د هغه په لهجه کې خبرې وکړه چې هغه تسلیم شي. نو د هغې دپاره دا وایي چې خر پلار کړه مطلب پې بار کړه. خپل کار پې وکړه، هغه کار صحیح، دا پروا یې مه ساته، بس ته یې صفت کوه. ښه، بل متل دی ژرنده که د پلار ده خو په وار ده. دې کې مو اوس ښه بنده پوهېږي پې، ځکه چې کوم لفظونه د متل دي د هغې کې خبره مطلب واضحه دی. که د یو سیسټم باندې یو کار روان دی نو په هغې کې بیا دا نه چې دا پلار او زوی دی، بس هغه په یو ترتیب باندې به کېږي، یو سیسټم باندې به چلېږي. نو د دې لپاره دا وایي ژرنده که د پلار ده خو په وار ده. لکه بې ترتیبي بې نمبري به پکې نه کېږي او هر سړي ته به خپل حق میلاویږي. ها، بل متل دی په ډېرو کسابانو کې غوا مردارېږي. دا د دې دپاره ویلي چې اوس یو کار دی او هر یو کس خپله خپله مشوره ورکوي، نو څوک یې چې کوي نو هغه بیا دا اریان شي چې زه اوس د چا ومنم، نو هغه دونه ګډوډ شي په هغې کې چې هغه شته کار هم ترې روان شي. نو د هغې دپاره دا متل دی په ډېرو کسابانو کې غوا مردارېږي. لکه ډېر هوښیار چې راغونډ شي ناسم دم کار روان کړي. بل متل دی اختر چې تیر شي نکریزې په دیوالو تپه. مطلب دی چې زما یو څیز ته ضرورت و، تا ماله په وخت ته ضرورت را نه وړو او که وروسته ما ته میلو شي او بیا زما په کار نه وي نو څه پې. د هغې لپاره دا متل دی چې اختر چې تیر شي نکریزې په دیوالو تپه. یعنې د اختر لپاره خلک تیاری کوي که نه، د ضرورت لپاره یو څیز به پکار وي. ښه، بل متل دی د ازار نه چا بازار موندلی نه دی. که ته بل له نقصان ورکوې نو تا ته چرې پیدا نه میلاویږي. ګوره که څوک وایي چې ما ته دنیاوي پیدا میلاویږي نو د آخرت نقصان ورته میلاویږي. نو د هغې دپاره دا دی چې د ازار نه چا بازار موندلی. بازار خوشحالۍ ته وایي، ښې ورځې ته وایي، لکه چې څوک ازارې نو ته به هم ازارېږي. د دې دا مطلب دی. ښه، بل متل دی اوبه په ډنګ نه بیلیږي. مطلب دی چې دوه وروڼه دي ښه خواږه دي، نو که هر څوک پکې هر څومره کوشش کوي او هغې په دې پوهېږي چې موږ وروڼه یو، په دې خبرو کې نه راځو، نو دا د دې لپاره استعمالېږي چې اوبه په ډنګ نه بیلیږي. مطلب دی چې دا کار ناممکنه دی، نه شي کېدی. ښه، بل متل دی تشه لاسه تمې دښمنې. یعنې تش لاس غریبي. که سړی غریب وي نو نه یې څوک په عزت کوي نه پې اعتبار کوي، او دغه ټول دغه چې دی نو دا تش لاس غریبي ده، دا د بنده دښمني. چې پیسه ورسره وي که بدرنګه وي خلک بې قدر کوي. ښه، بل متل دی چې په ګوړه مري زارو ته ساجت. یو خبره چې په خوږه حل کېږي نو جګړې نه څه مطلب، په جګړو نه دي حل کول پکار. دا د هغې لپاره استعمال شوی دی چې په ګوړه مري زهرو ته ساجت. ښه،
بل متل دی د بوسو لاندې اوبه مه بوځه. مطلب دی چې صحیح کار وکړه. څوک چې هسې ټایم پاسي کوي یا هغه د صحیح کار په ځای تادی کار وکړي، دې ته وایي د بوسو لاندې اوبه بوتلل. نو د بوسو لاندې اوبه مه بوځه، مطلب دی چې صحیح کار وکړه، هسې تادي مه کوه. ها بل متل دی روغ صورت اختر وي. چې بنده په صحت روغ وي نو بس دا اختر دی. خو که بنده ناروغ وي او د اختر ورځ وي یا د خوشحالۍ ورځ وي نو هغه په دې خوشحالۍ نه پوهېږي. نو دا د دې لپاره چې روغ صورت اختر وي. بل متل دی په زور کلي نه کېږي. مطلب دی چې په مینه باندې کم کار کېږي، په صلاح کم کار کېږي، په ښه طریقه په ښه اخلاقو کم کار کېږي، نه په زور نه کېږي. لکه که ته په چا په زور کې درته وایي چې دې کوم، او که په سر دې ورله لاس راښ کړه چې ته خو ډېر ښه بند دی د هغې نه بیا وکړي. دا د هغې لپاره چې په زور کلي نه کېږي. د زرو په قدر زرګر پوهېږي. دا متل دی خو لکه زرګر خو کاریګر دی هغې پوهېږي. د زرو قدر د عامو خلکو سره ډېر وي، د زرګر سره بیا دونه نه وي، ځکه چې عام سړي د رسن نه باري خبره. خو بیا هم دا د دې لپاره چې د زرو په قدر زرګر پوهېږي. مطلب دی دا کار چې دی په دې باندې به خپل کاریګر پوهېږي. د بجلۍ په کار به بجلۍ کاریګر پوهېږي، په لرګي په کار به ترکاڼ پوهېږي، د دیوال د چت د فرش په هغه به ګلکار پوهېږي. دا د هغې لپاره دی. ها بل متل دی لوندو خټو له لږې اوبه بانوي. مطلب دی چې یو کار خراب شوی دی او چې بل څه خبره پکې داسې وکړي چې د هغې نه زیات خراب شي. دا متل د هغې لپاره راغلی دی چې لوندو خټو له لږې اوبه بانوي. مطلب دی چې هسې هم کار خراب دی او چې ته پکې اوبه واچوې یا داسې څه خبره دې وکړه نه به نوره کیسه خرابه شي. دا د هغې لپاره دی. او بل د وچو سره لونده هم سوځي. بعض دې وخت کې داسې وشي چې فرض که یو بنده دی جنګ دی او هغې وایي چې موږ دلته بمباري کوو او دا خلک به ترې بچ کوو، نو دا نه بچ کېږي، د بره نه دې بمباري کوي. د وچو سره به لامده سوځي نه یو کار به کوي. ها بل وایي دا ګز دا میدان. مطلب دی چې خبره په دې ځای سپینول پکار دي چې کولی شي خو اوس بیا پته ولګي، او که نه شي کولی نو هم بیا پته ولګي. نو د هغې لپاره دا استعمالېږي چې دا ګز دا میدان بس اوس ماته ځان ښکاره کړه، دا کې څه هنر دی څه کوالټي ده هغه ماته وښیه. بل متل دی داسې وکړه چې نه سیخ وسوځي نه کباب. مطلب دی داسې کار پکار وي چې ګټه یې نه وي خو چې نقصان یې هم نه وي. لکه داسې وکړه چې نه سیخ وسوځي نه کباب. نو سیخ خو هسې هم نه سوځي، خو دا محاورې لپاره متل لپاره استعمال شوی چې کباب هم ونه سوځي او څه نقصان هم ونه شي، او که ډېره پیدا یې نه وي خو چې نقصان یې نه وي. نو امید لرم دا مې نوي متلونه دې نه پس په نورو متلونو سره راځو. امید لرم چې تاسو پوه شوي او د الله په امان.